داسې یو سی وي یو نمونه ده. تاسو کولی شئ چې دا زه بیا هم وایم دا هغه شی نه ده چې حتما باید څه شی شي همدغه د منل شوی معیار وي. تاسو کولی شئ مثلا ما دلته تانا نوم لیکلی که چېرته هم کار ډېر کړی وي دلته لاندې خپل هغه ولیکئ. مثلا زه لیکلی شم زه چې ولیکم بریالی جلالزی مثلا کمیونټي موبلایزیشن آفیسر کنه، یعنی اوس مهال په دې بست کار کوم، دغه زما بست هر چېرته چې لیږم هغه خلک پوهېږي چې په دغه بست باندې د ډېر وخت کار کړی ده او په دې کې ډېر تجربه لري، هغه دلته ورسره لیکلی شم. یعنې دا هغه شی دی چې تاسو لږ لږ تغیرات پکې راوستی شئ، ښې کولی شئ که نه یو څه نه څه. د سی وي په پیل کې څه وکړئ؟ اول چې مو دغه ورد فایل مثلا خلاص کو، اول څه شی کوو؟ خپل نوم لیکو په سی وي کې. نوم مثلا ما دا د لیکلی دی، نوم پسې وروسته بیا څه شی مهم دی؟ پرسونل انفارمیشن یا شخصي معلومات دي. زموږ شخصي معلومات باید دلته ولیکل شي. په شخصي معلوماتو کې ما دغه درې څلور شیان مهم شیان دي دا لیکلي دي، دغه حتما باید وي، هلته ضرور دی چې باید وي. تاسو کیدای شي ځینې نور شیان هم پکې کم و زیات کړئ. مثلا جندر دی میل ما لیکلی د نوم خو مې دلته پاس ولیکل شو، د پلار نوم ته ضرورت نشته، که تاسو په سی وي کې لیکئ مشکل نشته دی، اما ډیری وخت ضرورت نه وي چې دا د چا زوی ده. هغه دفتر ته مهم دا ده چې ته څوک یې که نه. دا جندر ما ځکه قصدن دلته لیکلی، په نړیوالو هغو کې بیا دونه ډېر نه وي. دا مې ځکه لیکلی ده چې یو نیم وخت کې دفتر کې خارجیان دا سی ویګانې ګوري، هغوی بیا نه پوهېږي چې دا اوس نر ده که ښځه ده، ځکه هغوی ته خو د افغانانو د نوم معلومات نشته که نه. نو هغه څه کوي له دغه جینه پوهېږي. اکثره وخته موږ په حاضریانو کې دا مشکل لرو. پلیس آف برث ځکه مهم دی، ځینې وخت دفترونه وایي چې د کوم ولایت یې په همغه ولایت کې بیا وظیفه درکوي، دا ځکه مهم ده. په سی وي کې م لیکلي، هلته په هغه اعلان کې م د وظیفې په اعلان کې م لیکلي چې تاسو د کوم برخې هغه یاست، کوم ولایت کې زیږېدلی یاست که نه. دا وخت ډېر زیات چې مهم دی څه شی دی؟ دغه دوه شیان خصوصا دا شمیره، ځکه هغه ته که تاسو شارټلیست شوئ یوازینۍ لارې د تماس څه شی ده؟ همدغه شمیره ده. دا باید حتما وي، یوه یا دوه شمیرې ورکړئ او هغه باید فعاله وي. تاسو چې چېرته سی وي ولیږله باید هغه فعاله وي همیشه، چې ځکه هغه هر لحظه کولی شي تاسو ته زنګ ووهي که نه، کیدای شي هر لحظه تاسو ته زنګ راشي. او ایمیل هم ډېر زیات مهم دی، دغه دواړه برخې مهم دی. ایمیل ځکه مهم دی چې ځینې دفترونه قانون دا دی چې تاسو کله سی وي ورولېږله نو هغوی تاسو ته یو ایمیل کوي رسمي م راغواړي، نو بیا درنه دا غواړي چې تاسو ما تاسو ته ایمیل کړی دی، تاسو جواب راولېږئ چې اوس زه راځم په دې ورځ باندې. نو دغه شی چې ده حتما باید وي. ښه، دغه برخه چې مو خلاصه کړه بیا چی ته راځو؟ پروفیشنل سمري. که تاسو تجربه لرئ دغه شی پکې حتما پکې ولیکئ. په دې برخه کې موږ خپل هغه لیکو، معلومات لیکو، کوم مهارتونه موږ لرو. مثلا دغه مهارت لرم، څومره وخت مې وظیفه کار کړی، څونه وخت مې چېرته کار کړی ده، خپله تجربه ولیکئ. مثلا زه په پلان کې مثال 5 کاله کېږي په دغه مختلفو دفترونو کې کار کوم، دغه برخو کې مې کار کړی او دغه مهارتونه دي. دا څه شی ده؟ ستاسو په اړه یو معلومات هغوی ته وړاندې کوي چې پوه سي مثلا احمد څنګه یو سړی ده، مهارتونه یې څه دي، تجربې څونه دي او کوم شیان یې زده دي کوم یې نه دي زده که نه، چېرته یې کار کړی ده. دغه ستاسو ټول شخصیت ور معرفي کوي. دلته کوشش کوئ داسې یو متن ولیکئ، دغه متن هغه نه دی چې حتما د دغه متن تاسو کاپي کړئ هلته پیسټ کړئ، ځان ته خپله یو متن ولیکئ. ووایاست چې زه ما مثلا په بلخ پوهنتون لوستی ده، مثال ادبیاتو پوهنځي کې 5 کاله کېږي، له دغه دفتر سره مثلا یا دغه تلویزیون سره کار کوم، په دغه برخو کې مې کار کړی دی او دغه پروګرامونه د کمپیوټر مې زده دي، دغسې مثلا ترجمه مې زده ده او کمپیوټر کې مثلا ګزارش لیکل مې زده دي او له ساحې نه ګزارش راوړلی شم، مصاحبې کولی شم که نه. دغه شیان څه کېږي دلته تاسو لیکلی شئ. بیا چې شی لیکو ورک ایکسپیرینس یا کاري تجربه خپله ولیکئ. هر څونه تجربې چې لرئ په 1 2 3 5 دفترونه چې یا 10 دفترونه چې کار کړی دی وظیفې م خپلې ولیکئ. ترتیب قسم لیکئ. هر وظیفه چې م دا اوس کار کوئ دا په اول کې راځي او کوم دفتر کې چې ما اول ځل کار کړی هغه باید په آخر کې وي، یعنې چپه خوانه راځي. دا داسې نه لیکئ چې مثلا ما اول کار چې چېرته شوی دی هغه باید په اول کې راشي، نه، هغه اول وظیفه چې مر چېرته کړی دی دا باید په آخر کې راشي.
او اخري چیرته چې کار کړی دا باید په فایل کې راشي. اول د کوم برخه کې تاسو کار کړی هغه د وظیفې عنوان هم ولیکئ. مثلا زه په کوم بس باندې کار کوم، کمیونټي موبلایزیشن افیسر باندې کار کوم، نو زه اول لیکم کمیونټي موبلایزیشن افیسر، او بیا چې شی لیکم بیا م دغه دفتر نوم لیکم. اول هغه لیکو چې کوم بس باندې کار کړی ده او کوم دفتر سره کار کړی، بیا تاریخ ولیکئ له کوم تاریخه تر کوم تاریخ هم کار کړی. مثلا له 2010 نه تر 2012 می کار کړی کنه، دغه تاریخ بیا ورسره لیکئ. او وروسته بیا تاسو کولی شئ چې دغه کوم مسؤلیتونه چې مالته و د لایحه د وظایف هم څه شی وه هغه دلته لیکلی شئ. مثلا وایي ما گزارش لیکل هلته، مثال وایي چې په یو رسنۍ کې مې کار کړی، ما گزارشونه لیکل، گزارشونه مې ترجمه کول. مثلا تلمه به یو نیم وخت کې به مصاحبې چیرته کولې، له خلکو سره به مصاحبې کولې کنه، او مثال خبرونه به مې په تلویزیون کې ویل یا په رادیو کې به مې خبرونه لیکل. دا شی دی 4-5 کارونه دي چې تاسو په دفتر کې کول، هغه دلته یو په یو ولیکئ. مثلا ترجمه د گزارشونه مې ترجمه کول، گزارشونه مې لیکل، په بل خطه کې لیکي مثلا ما خبرونه په تلویزیون کې یا په رادیو کې لوستل. دا څه شی ده؟ دا ستاسو کارونه دي چې هلته م کړی دی. دغه مسؤلیتونه م ولیکئ چې کوم شی ولو، او دا باید دلته په هغه کې ولیکئ جزئیات. بله برخه مهم څه شی ده؟ ایجوکیشن یا ستاسو هغه دی زده کړه ده. مثلا تاسو اوس پوهنتون کې یاست، یا له پوهنتونه ممکن خلاص شوي یاست، صحیح ده، یا پوهنتون کې یاست یا له پوهنتونه خلاص شوی یا په مکتب کې یاست، هغه څه شی کوئ دلته م لیکئ. اول کوم شی لیکئ؟ دا هم لکه هغه موږ چې مخکې تجربې لیکلې سرچپه خونه راځي. اول پوهنتون لیکل کېږي، بیا مکتب لیکل کېږي که نه. او که تاسو ماستري لیکئ لرئ، اول باید ماستري ولیکل شي، بیا به پوهنتون ولیکل شي، بیا مکتب ولیکئ. که لیسه او متوسطه مو دوه ځایو کې ویلې ده، نو اول باید لیسه ولیکئ بیا متوسطه. آخر کې څه شی راځي؟ ستاسو متوسطه یا ابتدایه درس هم چې ولې آخر دا راځي. اول څه شی لیکئ؟ خپل وروستی زده کړې مو، مثلا تاسو ممکن ماستري ولرئ یا لیسانس ولرئ، اول دا لیکئ، دغسې پسې کته راځئ. ولیکئ چې کوم برخه کې مثال تاسو په ادبیاتو په لیسانس یم که نه، لیکئ چې د ادبیاتو لیسانس، یا مثلا د زراعت انجینر یم، د انجینر مثلا ساختماني انجینر هر شی چې وي دلته لیکئ. لاندې ورته خپل همغه پوهنتون لیکئ، مثال بلخ پوهنتون، او بیا ورسره کال چې کوم کال فارغ یاست تاسو همغه کال ولیکئ. مثلا 2020 کې خلاص یاست، 2021 کې یا 2015 کې هغه کال ورسره لیکئ. بل مهم شی لنګویج کمپټنسیز، دغه دی چې لنګویج از کومې ژبې م زده دي. دا ډېر زیات مهم دی، ځکه تاسو چې هر چېرته امتحان ورکوئ په هره ساحه کې مختلف ژبې هلته کارول کېږي، او هر دفتر مختلف داسې کارمندانو ته ضرورت لري چې په کومه ژبه دی ډېر غږیږي، څو ژبې زده دي. مثال پښتو کې دلته لیکل شوی نیټیف لنګویج یا د مورنۍ ژبه مې ده که نه، دري کې فلوینټ دی، ام خبرې کوای شي، ام لیکل کوای شي، ام لوستل کوای شي که نه، دغه درې مهارتونه لري. مثال په انګلیسي کې انټرمیډیټ یا متوسط کچه باندې پوهېږي، خبرې هم کوای شي او متن لوستی هم شي. په لیکلو کې څه دی؟ لیکل بیسیک رایټینګ، یعنی لیکل ښه دی. مثلا ګزاره کوي پکې، یا ابتدایي لیکل کوي شي، داسې ډېر عالي لیکل نشي کوی که نه، دلته یې دغسې لیکلی. تاسو هم دغسې مشخص بیا ورسره لیکئ چې دغه کوم مثلا یو څوک په ازبکي باندې ډېرې ښې خبرې کولی شي، خو لیکلی بیا نشي کوی که نه، هلته ولیکئ چې مثلا دغه زه خبرې پې ښې کوی شم اما لیکل پې باندې نشم کوی. دغه شیان آپشنل دی یا اختیاري دی. که مې چېرته دغه شیان لیکل ټریننګونه، کوم ټریننګونه تاسو اخیستي دي دا هلته ولیکئ. که لري لیکئ، دغه هم ستاسو اختیار دی. که نه لري، اما له دې نه پورته شی چې موږ کوم شیان وویل دا حتمي دی او باید وي پکې. او لاندې چې کوم شیان دي دا زموږ اختیاري شیان دي، لیکلی شو پکې. مثلا ټریننګ نوم ولیکئ او بیا کوم ځای کې شوی، په کوم کال کې. دغه ټریننګونه هم همغه آخري چې کوم ټریننګ هم اخیستی هغه اول کې ولیکئ، اول چې کوم ټریننګ اخیستی هغه په آخر کې ولیکئ. مثال دغه شیان هم ځینې وخت کومک کوي له خلکو سره، ځینې وخت همیشه نه، دا هم اختیاري شی دی، که لیکئ ښه دی، خو دې سره ډېر احتیاط وکړئ. ځینې وخت ځینې شیان په سی وي کې که راځي هابیز، سرګرمي وي که نه، هلته خلک لیکي چې واچینګ ټي وي، مثلا پلیینګ فوټبال، مثال دا شیان، او دا ډېر زیات نقص کوي که چېرته یو څوک ولیکي چې واچینګ ټي وي
کنه دا شیان چې شی دی احتیاطي دی که لیکي نو په ډېر اساس ډېر احتیاط ورسره وکړئ چې تاسو لیکئ مثلا ګټر څه شی درسره کوي دلته لیکلی بیگ برادر بیگ سیسټر دا کوم کمپنۍ نوم دی ورک از والنټیر یوت منټور ان امپاور دغه یعنی تاسو چې کولی منټور په صفت باندې هلته کار کړی مثلا وایه تاسو لیکئ چې زه د خپل د فوټبال د ټیم مشر